مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فسبوک پیجونه او لایفونه همیشه ریپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر چاودنه په هلمند کې کیږي د تاسو شټاسره په حال کې کورتیش کوي دا سینه د زغره نه ده دا چې لیوانټرته نشي کولای که رښتیا د دې جګړې شوقین یاستئ که رښتیا غواړئ چې دا جګړه وګټئ طالب سره مقابله کوئ راځئ بسم الله کوئ صالحګۍ ته دې ملارګ نه ووځه کامي محبه ته دې ملارګ ووځه اول خو دې ته له امریکا نه خپله ښځه راوله بچي دې راوله څلورم لاس ښځه دې څه کړې ده هغه راوله افغانستان ته بیا به مونږ او تاسو لاړ شو که په هلمند کې جګړه کوئ مذاکرات خو راته وایه راشه په خندار کې وکړه خو راسه دې مونږ یو شرط ومنه تم راسه شړونګام راوله بړینګام راوله هغه بې سامانه دفاع وزیر دې م راوله دغه ناموس فروشان دا څه چې په عاد کې راټول شوي دا ټامیان ټول راشئ مونږ به خپل مشران د هلمند جګړې ته ولېږو چې دغلته یوه خونړۍ معرکه وکړو چې فیصله کنه جګړه وکړو راشه که نه دا زمن دی چې جنرالان کړي دي د امریکا او د برطانیې او د نورو اروپایي هیوادو له فوځي اکاډمیو نه فارغ دي راوله چې نن خپل هغه وښي که نه خو یوه لیزري کې ته که درخوسې کړله بیا به انشاءالله اصفهان کې هم کښېنه ټینګېږي خو دا چې وژل کېږي بل څوک وینه د بل چا تویږي د هغه چا وینه تویږي چې کم از کم دې میاشتنی معاش نشي ورکولی او د اردو عسکرو ته وایو امنیتي کسانو ته وایو خاص کر د رجال برجسته مامورینو عسکرو ته وایو چې ګورئ افغانان یې افغان یې مور پی درکړي دي ته کولی شي چې په ان فن کې د افغانستان مسله یو طرف ته کړې د رجال برجسته عسکرو غږ در باندې کوم من حیث یو افغان هر یو د سبا هغه څوک چې دې ساتنه کې په دې تندي باندې وولئ شل کسان ختم کړي افغانستان معادله حل ده والله بالله د افغانستان دومره غیرتي خلک دي چې ستا اتلولي به په ټول عمر له یاده ونه باسي راشه په تاریخ کې د نوم صاف کړه راشه تم د وزیر اکبر خان او د احمدشاه ابدالي افتخارات لاسته راوړه خو هغوی هم همدغسې وزیر اکبر خان څه کړي دي مکناټن په دې سار باندې ویشتلی ده نن زه هم په افتخار کوم له ما نه 50 نسله وروسته به م افتخار ورباندې کوي راشه نن ته ځان نه وزیر اکبر خان جوړ کړه ته کولی شې دغه خاینان چې پارک کې د سیمټي دیوالو شاته ناست دي دا فیصله کن ته پې کولی شې چې کن فیکون بس ایسته قصه ور ختمه که سبا خو چې ته نه کوې سبا به د مړې سترګې نیولې وي دغه څوک چې ته یې ساتې نوم دې رجال برجسته ساتونکی په هغه یو موټر بم طالبانو در باندې وکړه وروره یو په بل کې ننویستلي وی که بیا داسې کوم یو ټیکټار در باندې خوځې که چې د طالب په ټیکټر بم وژل کېږي بهتره نه ده چې دا خپل انفور ټوپک د دغې ساحې د تندي ته راونیسئ یا یې د غني تندي ته راونیسئ نو د خدای روی تاسو ته راوړو تاسو له دې جګړې لاس واخلئ نور د افغانستان معادله که امن غواړئ سوله غواړئ لاره خلاصه کوئ اسلامي نظام ته لاره هواره کوئ پرېږدئ چې شریعت پلی شي مونږ لیدلی ده د اسلامي امارت په وخت کې په حکومت کې مونږ ژوند کړی ده مونږ امن لیدلی مونږ سوله لیدلی مونږ عدالت لیدلی ده مونږ انصاف لیدلی مونږ صله رحمي لیدلی ده چلنج ورکوم ټولو دغه د غرب ګوډاګیانو او مزدوریانو ته د یو طالب چارواکي چې 6 کاله په کابل حکومت کړی دی یو کور دې څوک ماته ثابت کړي دا چې تاسو په 20 کالو کې ټوله ترکیه او دوبۍ او امارات او لندن غصب که افغانستان خو لا پرېږده نن هغه څوک چې تلخان نه ورسېده بارګینونه یې په مزار کې جایږي نه د مزار امپراتور نه څوک پوښتنه کولی شي تا دا دومره دنیا له کومه کوي تا چېرته دا د کجورو کارخانه چې دومره پرمختللی شوی قاري صاحب سعید ښایسته راغلی ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم قاري صاحب سعید خیلات پرون د بخیر راغلی قاري صاحب د مونږ غږ درځي السلام علیکم ورحمت الله جنرال صاحب زما غږ شته هو غږ دې شته قاري صاحب الله دې وکړي چې خراب نه شي مهرباني مبین صاحب الله موفق ولره
قاري صاحب اواز مو ټکنی شو والله چې د خو ما او تا هر وختې په لانجه به سره واوړه اواز دې بیا خراب شو اواز دې لکه لوکیشن د تغییر ورکړي انشاءالله صحیح دی زما د انټرنیټ هم داسې ده لکه د کابل ادارې سرې کرښې نه خو نور باید دا سرې کرښې مغله نه شي قاري صاحب مهرباني وکړه دغه اخرنۍ خبره دې بیخي صحیح وه اوس که انشاءالله اواز صحیح وي نو ها راک نشته قاري صاحب اواز بند کېږي کله صحیح سي قاري صاحب کله څه کیا ملګرو لایف خپرونه د سره شیر کوي نن مو د کابل په نن مو د افغانستان خپلو اهدافو ته د طالب مشرانو ژمنتیا دا موضوع ده څومره طالب مشران خپل اهدافو ته ژمن دي او تر اوسه پورې کوم څه دي چې طالبانو لاسرسی ورته پیدا کړی په خپلو ژمنو کې کامیابه شوي دي او نو تاسو کولی شئ زه لینک تاسو ته اچوم چې لایف خپرونې کې موږ سره ګډون وکړئ لایف خپرونه د سره شیر کړئ او قاري صاحب چې تر هغو راځي تاسو چېرته ځئ مه قاري صاحب به راشي انشاءالله څه سوالونه دي چې له قاري صاحب نه لرو نو هغه ته جواب هم پکار ده خدای دې وکړي چې قاري صاحب سره انټرنیټ یاري وکړي نو لینک ما اچولی تاسو کولی شئ چې موږ سره په لایف خپرونه کې ګډون وکړئ البته کله تفسیري نه ډډه وکړئ او سوال وکړئ نو دا به د موږ دپاره لږ اسانتیا شي تفسیره سوال وکړئ چې قاري صاحب مو جواب درکړي قاري صاحب محترم مهرباني وکړه اوس مې غږ صحیح ده بیخي صحیح ده قاري صاحب مبین صاحب د اسلامي امارت د مشرانو خپلو اهدافو ته د ژمنتیا په اړه هغه څه چې تر اوسه پورې په دې تیرو شلو کلونو کې یا که چېرته ووایو چې په دې تیرو 15 کلونو کې د اسلامي امارت مشرانو د خپل صف د ملګرو سره واضح کړي دي او ثبوت یې رسولی دي همدا قاري صاحب شاهین صاحب قاري صاحب باندې اواز یې تاسو صحیح ده لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما قبل وليس التصورية غير مشترك في القرار بالنسبة للتغيير الواقع وليس ما تم ځای اسفانه د قاري صاحب صحیح نه دغه هغه دې د سوالونو په ځان سره ولو که څه سوال لري او وړه تفسیره باندې وي مهرباني وکړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مهرباني وکړئ وعلیکم السلام مبین صاحب شه جوړه شه الحمدلله مهرباني وکړئ د اسلامي امارت مشران خپل اهداف ته ژمنتیا باندې مخبر چې طالب مشران څومره خپل اهداف ته ژمن دي بس مبین صاحب خبره مې دا درته کوله شه چې دا به تر څو پورې دا جنګ موږ به داسې در په در د دې دپاره یو لاره وباسه نو دغه خو چې دا تر هغو پورې امریکان وي دلته د هغوی روزل شوي ګوډاګیان وي دلته د صفر یک او صفر دوه او درې او څلور او تر لسو پورې د امریکانو روزل شوي ګمارل شوي سپي وي دا جهاد به روان وي ځکه موږ د ازادۍ جګړه کوو دلته په افغانستان کې اسلامي امارت تر ټایټل لاندې د طالب تر نامه لاندې دلته افغان ولس خپل د ازادۍ جګړه کوي دا مشروع جګړه ده تر هغو پورې به روان شي تر څو ملک ازاد شوی نه وي شرعي نظام نه وي راغلی
امریکا او حکومت به د خیر سره ختمیږي بیا به موږ ژوند زندګي کوو. حکومت د امریکا که ختمیږي پاتې کېږي په افغانستان کې به شتون صفر ته رسېږي او د دوی روزل شوي ګوډاګیان به شرعي نظام په وړاندې خنډ نه جوړېږي. نو زموږ دپاره څه خدمت دی؟ موږ څه وکړو؟ جهاد وکړو، ژوند وکړو، زموږ ملکو کې څه وکړو؟ کوم ځای کې؟ زه ایران کې. ایران کې؟ بس نو زه به تا ته اوس څه ووایم پیغام همالته د خپلې خښتې مخکې وحاظتې وروره پرېږده دا غازیانو وطلان خپل جهاد ته پرېږده تاسو تاوان نه رسېږي. عذاب څومره چې خپل وطن ته تللی وای سترجنرال مبین صاحب خپل وطن ته خو داسې نسې راتللی وروره راسه د طالبانو تر څنګ ودرېږه یو څو شپې ډز او غپ وکړه زه به وروره پیغام همیشه کور ته لاړ شي. نو داسې خو نشي کېدی چې جګړه د طالبانو ګټي او ته راځې پیغام آزاد ملک کې واړوې. د دغه دپاره د سټوډیو ته رالم چې ته ما دپاره لاره وشه څه وکړم پر کوم ولواړ څه موږ خو دلته بیخي په عذاب یو. بس زه شخصي کې درته زنګ وهم انشاءالله کار وکړي خو چې کار وکړه پیسې ټولې خپل مور پلوته یې ولې هغه ډوډۍ وشي ورولېږي په آینده کې چې د راسه کې لاره وکړي. قیام حق ورور مهرباني وکړه. السلام علیکم مبین صاحب او شاهین وردګ ته او تاریخ خوستی ته ټولو لیدونکو ته سلامونه کوم او نیکې هیلې الله دې وکړي چې قبول یې منظوره شي. نو موضوع دې ډېره ښه موضوع راوړې ده مبین صاحب د مشرانو کوم ژمنتیا چې ته ښایي چې زه په 40 کلو کې تقریبا په 10 کلو کې د دوی هغه قسمې دوی غاټه خبره دا دی چې دوی په خپلې وعدې کې دروغ نه وایي چې کومه خبره یې کړې ده هغه یې ځای ته رسولې ده. نو دغې ته ژمنتیا یو مخ ته سر ته نه سي نو کومه خبره چې وکړي هغه په ځای ته رسوي. او دویمه خبره دغه دی چې یو سوال لرم کري صاحب خو نشته دی او که بیا توپ وکړلو نو د توافقنامه کومه چې قطر کې دستخط شوله همدا د ګلګي حکومت ورسره ومنله دستخط وکړه نو په هغې توافقنامې کې نوره خبرو ته څه زوره شته خو هغه چې کوم شی لیکلي شي باید په هغې نه عمل وشي هغه عمل ته ورسوي. نو بیا یې دستخط څنګه کړی دی ویلې مې نه دی عمل به مور باندې کېږي چې کله بیرته مذاکرات پیل شي له خیره سره نو هغه نه وروسته به انشاءالله عمل پیل شي. دوی چې اوربند ته لابي کوي د همدې په خاطر یې کوي چې تر څو اوربند وشي دوی په خپلو اهدافو ته ورسېږي. موږ من حیث افغان او څومره افغانان چې دلته موږ سره خلک چې په رابطه کې د هغوی ټولو دا هیله ده چې اوربند یې تر هغو نه کېږي چې تر هغو پورې دوی شریعت نه وي پلی شوی تر هغو دوی د اسلامي نظام په وړاندې خنډ جوړېږي تر هغو د اوربند نه کېږي. نو په دغه واچه باندې طالبان هم انشاءالله دې ته متوجه دي ځکه د دوی د افغانانو هیلې او ارمانونه د اسلامي امارت پورې تړلي دي د دوی په مشرانو پورې تړلي. زه که چېرته ما سره ظلم کېږي زه داسې یو چېرته یو محکمه یو څارندوالي یو څوک نه وینم چې د ما درد ته د دوا شي ولو که زه مظلوم یم زه به ډالر شیندم محکمې کې تر هغو د ما په حق کې فیصله وشي. نو که خدای پاک طالبان راوستل شریعت پلی شو حق به حقدار ته وسپارل شي موږ سترګې په لارې د اسلامي نظام راتلو ته خپل اتلانو خپل مشرانو ته دوی د افغانستان د حکومت د افغانستان د چارو مستحق واکمنان دي دا زړه خوږي افغانان دي او د افغانانو د ازادۍ په خاطر باندې زندانونه شهادتونه هجرتونه هر څه ته غاړه کېښوده خو موږ یې خرڅ نه کړلو. نو بدیل د طالبانو تر اوسه پورې نه وینو الله دې دوی په دې خپل دریځ کې مستقیم او کامیابه لري. الله دې کامیاب لاره سلامت وسي بس د ستاسو د کامیابۍ په هیله نور سترګې بوډا کوي ماکاته کوي او لاندې نه مو ګورم. خیر اوسې الله دې ژوندی لره. بهار بهاري ګورې بهاري بهاري ما نه خلاصوه بیا لرې کوئ بل کاس راخلی. قاري صاحب که چېرته انټرنېټ د سره یاري کوي نو که راغللې ډېر خوند به وکړي تر څو مو لایف د نجیب خلاف یم مهرباني سلام علیکم. مهرباني غږیږه ورور مایکتون خلاص دی. سلام علیکم. نیټ کې د پنجاب لاسته حتی که ماته غږ نشته که
غازی کندهار سلام علیکم. زرقاوي ورور تاسو هم سلامونه احترامات وړاندې کوو. الله دې راوله. وعلیکم السلام وبرکاتو. سترجنرال او شاهین نور لیدونکو ټول ته سلامونه کوم. اول د خپل دفتر مبارک شه او ولادي وکړي روغ او جوړ اوسئ. خوشحاله یاست چې کله دې ویني چې دا موسم وستا خندا کوي خندا کوي. دښمنان دې خدای وړاندې لره او همیشه دې بریا غواړو او همیشه دې خوشحالي غواړو. بله خبره دا ده چې غلامان چې وایي چې موږ اوربند غواړو، غلامان اول تسلیمیږي، لاسونه به شاته نیسي، وسله به ږدي، بعض د هغې به ورورګله اوربند راځي. چې دوی اسلامي نظام نه غواړي نو اوربند یې موږ په کار نه دغه همیشه دې بریا غواړو او همیشه دې خوشحالي غواړو. بله خبره دا ده چې غلامان چې وایي چې موږ اوربند غواړو، غلامان اول تسلیمیږي، لاسونه به شاته نیسي، وسله به ږدي، بعض د هغې به ورورګله اوربند راځي. چې دوی اسلامي نظام نه غواړي نو اوربند یې موږ په کار نه دغه اوربند به څوک 2 کاله ورورګله رینجر له تا سره دي، وسایل له تا سره دي، امکانات له تا سره دي، رسمي ادرس ځان بولې. د کابل ګوډاګۍ اداره درته وایي زور هم درکړي او د کابل د حملې مسؤل طالب ته هماغه د توپ مرمۍ ده چې کومې خواته مو وخړوله. چاودنه په هلمند کې کېږي، د تاسو شټاسری په حال کې کورتیش کوي. دا سینه دا زغره نه ده او دا څه شی لیوانډرتو نشئ کولی. که رښتیا د دې جګړې شوقین یاستئ، که رښتیا غواړئ چې دا جګړه وګټئ، طالب سره مقابله کوئ، راځئ بسم الله کوئ. سالګۍ ته دې ملارګ نه ووځه، کامي محبه ته دې ملارګ ووځه. اول خو دې تل امریکا نه خپله ښځه راوله، بچي دې راوله، څلورم لاس ښځه دې څه کړې ده، هغه راوله افغانستان ته. بیا به مونږ او تاسو لاړ شو. که په هلمند کې جګړه کوئ، مذاکرات خو راته وایه راشه په قندار کې وکړه. خو راسه دې مونږ یو شرط هم ومنه، ته هم راسه شړونګه هم راوړه، بړینګه هم راوړه، هغه بې سامانه دفاع وزیر دې هم راوړه. دغه ناموس فروشان دا څه چې پارک کې راټول شوي دا ټامیان ټول راشئ. مونږ به خپل مشران د هلمند جګړې ته ولېږو چې دغلته یوه خونړۍ معرکه وکړو چې فیصله کنه جګړه وکړو. راشه که نه دی دا زمون دی چې جنرالان کړي دي د امریکا او د برطانیې او د نورو اروپایي هېوادو له فوځي اکاډمیو نه فارغ دي. راوله چې نن خپل هغه وښي که نه. خو یوه لیزري کې ته یې که درخوسې کړله بیا به انشاءالله اصفهان کې هم ښې نه ټینګېږي. خو دا چې وژل کېږي بل څوک وینه د بل چا تویږي، د هغه چا وینه تویږي چې کم از کم 3 میاشتنی معاش نشي ورکولی. او د اردو عسکرو ته وایو، امنیتي کسانو ته وایو، خاص کر د رجال برجسته مامورینو عسکرو ته وایو چې ګورې افغانان یې، افغان یې مور پی درکړي دي. ته کولی شي چې په ان فن کې د افغانستان مسله یو طرف ته کړې. د رجال برجسته عسکرو غږ در باندې کوم من حیث یو افغان، هر یو د سبا هغه څوک چې دې ساتنه کې په دې تندي باندې وولئ 20 کسان ختم کړي. افغانستان معادله حل ده. والله بالله د افغانستان دومره غیرتي خلک دي چې ستا اتلولي به په ټول عمر له یاده ونه باسي. راشه په تاریخ کې د نوم صاف کړه. راشه تم د وزیر اکبر خان او د احمدشاه ابدالي افتخارات لاسته راوړه. خو هغوی هم همدغسې وزیر اکبر خان څه کړي دي، مکناټۍ په دې سار باندې ویشتلی ده. نن زه په افتخار کوم، له ما نه 50 نسله وروسته به م افتخار ورباندې کوي. راشه نن ته ځان نه وزیر اکبر خان جوړ کړه. ته کولی شې دغه خاینان چې پارک کې د سیمټي دیوالو شاته ناست دي دا فیصله کن ته پرې کولی شې چې کن فیکون بس استقصا ور ختمه که سبا. خو چې ته یې نه کوې سبا به دې مړې سترګې نیولې وي. دغه څوک چې ته یې ساتې نوم دم رجال برجسته ساتونکی. په هغه یو موټر بم طالبانو در باندې وکړه وروره، یو په بل کې ننویستلي وی. که بیا یې داسې کوم یو ټیکټار در باندې خوځې که چې د طالب په ټیکټر بم وژل کېږي، بهتره نه ده چې دا خپل انفور ټوپک د دغې سړي د تندي ته راونیسئ یا یې د غني تندي ته راونیسئ. نو د خدای روی تاسو ته راوړو، تاسو له دې جګړې لاس واخلئ. نور د افغانستان معضله که امن غواړئ، سوله غواړئ، لاره خلاصه کوئ، اسلامي نظام ته لاره هواره کوئ. پرېږدئ چې شریعت پلی شي. موږ لیدلی ده د اسلامي امارت په وخت کې په حکومت کې موږ ژوند کړی ده، موږ امن لیدلی، موږ سوله لیدلی، موږ عدالت لیدلی ده، موږ انصاف لیدلی، موږ صله رحمي لیدلی ده. چلنج ورکوم ټولو دغه د غرب ګوډاګیانو مزدوریانو ته د یو طالب چارواکي چې 6 کاله په کابل حکومت کړی ده، یو کور دې څوک ماته ثابت کړي. دا چې تاسو په 20 کالو کې ټوله ترکیه او دوبۍ او امارات او لندن غصب که افغانستان خو لا پرېږده.
نن هغه څوک چې تلخان نه ورسېده بارګینونه په مزار کې جایز دي. د مزار امپراتور نه څوک پوښتنه کولی چې تا دا دومره دنیا له کومه کوي، تا چېرته ولرې کجورو کارخانه چې دومره پرمختللی سوی. قاري صاحب سعید ښایسته راغلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاري صاحب سعید خیر لایف پرون د خیر راغلی. قاري صاحب د مونږ غږ درځي؟ السلام علیکم ورحمت الله. جنرال صاحب زما غږ شته؟ هو غږ دې شته قاري صاحب، الله دې وکړي چې خراب نشي. مهرباني. مبین صاحب لا موفق ولره. قاري صاحب اواز مو ټکنی شو، الله چې خو ما ورته سهار وختي په لانجه به سره واوړه، اواز دې بیا خراب شو. اواز دې لکه لوکیشن د تغییر ورکړي انشاءالله صحیح به. زما دا انټرنیټ هم داسې ده لکه د کابل ادارې سرې کرښې. نه خو نور باید دا سرې کرښې هغه نشي. قاري صاحب مهرباني وکړه دغه اخرنۍ خبره دې بیخي صحیح وه، اوس که انشاءالله اواز صحیح وي نو. غږ مې نشته قاري صاحب، اواز بند کېږي. کله صحیح سي قاري صاحب، کله څه کیا ملګرو لایف پرونه د سره شیر کې. نن مو د کابل په نن مو د افغانستان خپل اهدافو ته د طالب مشرانو ژمنتیا دا موضوع ده. څومره طالب مشران خپل اهدافو ته ژمن دي او تر اوسه پورې کوم څه دي چې طالبانو لاسرسی ورته پیدا کړی، په خپلو ژمنو کې کامیابه شوي دي. او نو تاسو کولی شئ زه لینک تاسو ته اچوم چې لایف خپرونې کې موږ سره ګډون وکړئ، لایف خپرونه د سره شیر کړئ. او قاري صاحب چې تر هغو راځي تاسو چېرته ځئ مه، قاري صاحب به راشي انشاءالله. څه سوالونه دي چې له قاري صاحب نه لرو نو هغه ته جواب هم پکار ده. خدای دې وکړي چې قاري صاحب سره انټرنیټ جاري وکړي. نو لینک ما اچولی، تاسو کولی شئ چې موږ سره په لایف خپرونه کې ګډون وکړئ. البته که له تبصرې نه ډډه وکړئ او سوال وکړئ نو دا به د موږ دپاره لږ اسانتیا شي. تبصره سوال وکړئ چې قاري صاحب مو جواب درکړي. قاري صاحب محترم مهرباني وکړه. اوس مې غږ صحیح ده؟ بیخي صحیح ده قاري صاحب. مبین صاحب د اسلامي امارت د مشرانو خپلو اهدافو ته د ژمنتیا په اړه هغه څه چې تر اوسه پورې په دې تیرو 20 کلونو کې یا که چېرته ووایو چې په دې تیرو 25 کلونو کې د اسلامي امارت مشرانو د خپل صف د ملګرو سره واضح کړي دي او ثبوت یې رسولی دی، همدا قاري صاحب شاهین صاحب قاري صاحب باندې اواز تاسو صحیح ده؟ نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو مو ته دی غواړم شاله په اړه د ستاسو په تغیر واکه ما تم ځای اسفانه د قاري صاحب راځي نه ټول ته ته کوم ځای کې دوی دغه هغه دې د سوالونو بزان سره ولو که څه سوال لري او وړه تفسیره باندې وي مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. مبین صاحب شه جوړه
شي الحمدلله مهرباني وکړه د اسلامي امارت مشران خپل اهدافو ته ژمنتیا باندې مخبره چې طالب مشران څومره خپل اهدافو ته ژمن دي. بس مبین صاحب خبره مې دا درته کوله شه دا به تر څو پر څو پورې راجنګي موږ به داسې در په در د دې دپاره یو لاره وباسه. نو دغه خو چې دا تر هغو پورې امریکان وي دلته د هغوی روزل شوي ګوډاګیان وي دلته د صفر یک او صفر دوه او درې او څلور او تر لسو پورې د امریکایانو روزل شوي ګمارل شوي سپي وي دا جهاد به روان وي. ځکه موږ د ازادۍ جګړه کوو دلته په افغانستان کې اسلامي امارت تر ټایټل لاندې د طالب تر نامه لاندې دلته افغان ولس خپل د ازادۍ جګړه کوي. دا مشروع جګړه ده تر هغو پورې به روان شي تر څو ملک آزاد شوی نه وي شرعي نظام نه وي راغلی. امریکا او حکومت به د خیر سره ختمیږي بیا به موږ ژوند زندګي کوو. حکومت د امریکا که ختمیږي پاتې کېږي په افغانستان کې به شتون صفر ته رسېږي او د دوی روزل شوي ګوډاګیان به شرعي نظام په وړاندې خنډ نه جوړېږي. اوس موږ دپاره څه خدمت دی موږ څه وکړو جهاد وکړو ژوند وکړو زموږ په ملکو کې څه وکړو. کوم ځای کې؟ زه ایران کې یم. ایران کې؟ بس نو زه به تا ته اوس څه وایم پیغام همالته د خپلې خښتې مخکې وه حضرتې وروره پرېږده دا غازیان وطلان خپل جهاد ته پرېږده تاسو تاوان نه رسېږي. عذاب زموږ چې خپل وطن ته تللی وای سترجنرال مبین صاحب خپل وطن ته خو داسې نه سې راتللی وروره راسه د طالبانو تر څنګ ودرېږه یو څو شپې ډز او غپ وکړه زه به وروره بېغمه نشه کور ته لاړ سې. نو داسې خو نشي کېدی چې جګړه درته طالبانو ګټي ته راځې بېغمه آزاد ملک کې واړوې. وا دې اورېده د دا دپاره د سټوډیو ته رالم چې ته ما دپاره لاره وشه څه وکړم پر کوم ولواټ ته موږ خو دلته بیخي په عذاب یو. بس زه شخصي کې درته زنګ وهم انشاءالله